السلام علیکم. زما امید ده چې تاسو به په پرونی ویډیو باندې ډېر ښه پوه شوي په اس ام آر باندې تاسو ډېر ښه پوه شوي وي. نن ټاپک ده زمونږ په وازوار باندې چې وازوار به مونږ کوم ځای کې استعمالوو. نو دا زمونږ سره بیو عرب دی، دا ډېر ضروري دی. وازوار به مونږ کوم ځای کې استعمالوو؟ کله چې مونږ د تېر شوي وخت په باره کې خبرې کوو نو هغه لپاره مونږ وازوار استعمالوو. چې د پرزنټ ټایم کې به مونږ خبرې کولې هغه لپاره به اس ام آر استعمالوو. چې کوم تېر شوي وخت خبرې مونږ کوو که هغه هر څه نو هغه لپاره مونږ وازوار استعمالوو. اوس دا واز به یوازې مونږ کوم ځای کې استعمالوو او ور به کوم ځای کې استعمالوو؟ واز به مونږ د سینګولر سبجیکټ سره به څه استعمالوو؟ مونږ واز. د آی سره دلته به آی سره هم واز استعمالوو او د سینګولر سبجیکټ سره به واز استعمالوو او نور د پلورل سبجیکټ یعنی یو وی دې سره مونږ ور استعمالوو. نو دا د یوزیج خبره وه چې واز او ور به څنګه استعمالوو. په تېر شوي وخت په باره کې چې خبرې وي هغه لپاره مونږ واز ور استعمالوو. د آی سره به او د نور سینګولر سبجیکټ سره به واز لګي او د دې نه باقي کوم پلورل سبجیکټ دي هغه څه به ور لګي. نو راځئ چې دې باندې هم سنټینس یاد کړو. نو انشاءالله دا خبره به ستاسو د ذهن ته ښه درول ویږي چې دا واز ور به مونږ کوم ځای کې استعمالوو. لکه فار ایګزامپل زه ډېر ستړی وم. I was very tired. زه ډېر ستړی وم. I was very tired. که مونږ موجوده وخت کې وو نو بیا به څنګه وو؟ I am very tired. زه ډېر ستړی یم. او که داسې وو چې زه ستړی وم، زه ډېر ستړی وم، نو I was very tired. ځکه د I سره مونږ څه استعمال کوو؟ واز استعمال کوو. بل he was very tired. هغه ډېر ستړی و. نه، ته ډېر ستړی وي یا هغوی ډېر ستړي وو. They were very tired. They were very tired. هغوی ډېر ستړي وو. بل زه سکول ته تلم. I was going to school. زه سکول ته تلم یا هغوی سکول ته تلل. They were going to school. نه، هغه سکول ته تلو نو بیا به وو he was going to school. دلته موږ د دې سره ور استعمال کو او د آی او د هی سره موږ دا واز استعمال کو. یا وایي چې احمد او ساجد پرون کرکټ کاوه. احمد او ساجد کرکټ کاوه. احمد and Sajid were playing the cricket. د دې سنټنس به موږ څنګه جوړو؟ دا کې به موږ سبجیکټ پیله لګو او بیا به واز ور نه به یو لګي. که سینګولر وو نو هغه سره به واز لګي، که پلورل وو نو هغه سره به ور لګي او هغه نه بعد به تاسې ور به استعمالوئ. نو دا زموږ سره نننی لیکچر په واز او ور په یوزیج باندې انشاءالله. راتلونکی به د ویل بي او د شل پي په باره کې وي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ.